د اوبه کیسه داسې وه چې کندهار کې اوبه ګډه سول، په اصل کې دا د کولرا اوبه او کولرا ده چې سړی د نس تر خولې لسي، ډېره خطرناکه دغه وه، یعنې په یوه ساعت کې سړی وژي داسې مرض. اوس خو د کولرا هم ډېر دغه سوی، هغه وخت د کولرا هم څو شاید ډېر ډولونه قسمونه ولري، نو دې چې د اوبه کال ویل. داسې وخت لا راغلی چې یو مړی بې شخوي، دوه به په هدیره کې نور ورته مړه سوله، دوه به نور کولرا وواله. بیخي ډېر انسانان په هغه کال مړه سوله. په د سنځري کې د غله برایم په نامه و کاکړ و، دا خو راغښتلی سړی و، په غله برایم مشهور و، مسمه و. دا هم د اوبه په کال مړ سو، دغه اوبه وه، دغه اوبه مړ کړي. ډېر غښتلی سړی و، نامداره سړی و په خپل وخت کې. نو دا د اوبه په کال یې ډېر خلک مړه کړه، بیخي ډېر یې مړه کړه، دونې مړه سوله چې بیخي په زرهاوو مړه سوله د کندهار په ټوله ساحه کې. نو نه پوهېږم چې دا اوبه په ټول افغانستان کې وه که یوازې په کندهار کې وه. په کندهار کې وه، په دغه شکل باندې وه. اوبه داسې وه چې بس بالا به سړی بې ونیوي، بره به د نس تر خولې لسو دستي به سو. حتی داسې مو واورېدل چې یو ښځه بېچاره وه، وړه یې خښل، پر وړو باندې به دغه وه ناسته وه، د کاشین کې وړه خښله، په دغه ځای به یا دې د نس تر خولې لسو باندې مې نفس وخوت. یعنې ډېره بده اوبه وه، ډېره خطرناک کال و. د دې کال نوم بیخي ډېر عمر کېږي، تر 15 شپېته کاله یې زیات کېږي. زه ډېر کوچنی وم چې زما په یاد کېږي. نو بره به دا خلکو ویل، هلته به سره ګډ وه، په خلکو د خلکو اواز یې. ملادرحمان اخوند هغه وخت یو ډېر غټ ښه ملا و، هم کاکړ و، په دغه وخت کې په سپیروان کې اوسېدی. ملادرحمان اخوند یو داسې تعویضونه کول، دومره دروژان یې درلودله چې په ګرد افغانستان کې په هغه وخت کې په دغه کې چا نه درلودل. حتی د سپیروان چمن په هغه وخت کې چمن و، اوس خو نو ګرد آباد سوی دی. دلته به د دی وګورم د غویو غواوو ګرځېدی او یو به د پسو ګرځېدی. چرګان خو نو پرېږده، په چرګان خو لا موږ نه وو خبر، چرګان څنګه دا د باندې ګرځېدل. هره ورځ به د ده په دربار کې یو ګلګۍ جوانه حلالېدی، دا به ورې خوړل کېدی. ملادرحمان اخوند خپله داسې سړی و چې د ماخستن به راووتی، ماخستن د لمانځه بعد نو باره بیا دا تعویضات کول. باره چې د هغو د خلک به ټوله خلاص سوي نه وای، دی نه تللی. دا که یو نفر و که 100 نفره وه، دا تعویضونه یې د ماخستن د لمانځه بعد ورکوله. د ورځې بیا نه راوتی، د ورځې بیا کور ښځې و دروژان چې کور مې هم د ښځو ډک و، یعنې دا ښځې به په سلهاوو هلته ناستې وې په کور کې. په کور بیا د ورځې بیا د ښځو دغه ته کول، د نورو خلکو دغه د شپې کول. بیا خلکو د سپیروان څخه راوستی پنجوایي ته، په هغه وخت هنر چا مرکې پر کولې چې زموږ ملا شه، زموږ ملا شه. او ما خپل مسجد ملایي خو نو د لمونځ نه ورکوي، نه لمانځه ته وخت درلودی. هماس بیا کلي ته راوستي د تبرک دپاره. نو بیا تر هغه وروسته په دا جمراسي کې د پنجوایي و دې خواته د سالیان پر څنګ کلی دی جمراسي، په دا جمراسي کې بیا خپل جایداد رانیوی، ډېر جایداد و. نو باره د دې دربار سو، دغه ځای کې پسې مړ سو. بیا د خیبر غر موږ ورته وایو، د خیبر غر په پوزه کې اوس هم زیارت دی، لنګر د ملادرحمان اخوند زیارت یې بولي. نو خپل ملادرحمان اخوند په یاد دی. د مرګ بیا هم ډېر عمر کېږي، انشاءالله 50 کاله بیا شاوخوا کېږي یا به څه کم کېږي. دربار اوس هم په جمراسي کې شته، په جمراسي کې زامن یې وو، په هغو شپو کې داسې یو نه بیا داسې نه وو لکه دی چې دی. اوس هم فکر کوم د دې مرید پر دربار باندې ناست دی، یو مرید یې اوس هم شته پر دربار باندې. نو دغه کیسه د اوبه د کال و. د بره ویله چې دی ملادرحمان اخوند خوب لیدلی و، 3 بلاوې راغلي. یوه بلا دغسې ده چې داسې حمله پر کوي، سر به یې وڅرخي، بله څنګه یې، خو داسې یو کیسې وې دغه یې کوله. ګر چې هغه د کولرا مرض و، د خلکو د عوامو کیسې به موږ په کلو کې سره کولې. بیا چې دا مرض ورکېدی په هغو شپو کې غفارجان اغا و، په د تلوکان کې غفارجان اغا، دلته یو کلی دی موږ د سیدانو کلی ورته وایي، چې په دا کلي کې د 2-3 کوره کاکړان هم وو. برشور په نامه ګل محمد برشور په نامه او دین محمد برشور، دوی 2 ورونه وه، کیانو دنده دغه کلي وه. دلته غفارجان اغا و، بر دوی ول غفارجان اغا خوب لیدی چې هغه بلاوې 3 سره مړې کړې، نور مرض ورک سو. خلکو چې دا اوازه خپره سوه چې دا ورک سو، بس د هغه وروسته بیا مرض هم چا نه دی لیدلی. بس خدای ورک کړي، بس بالا خلکو عقیده هم سمېدل دا خبرو ته، بالا مرض هم ورک سو. نو خپل زور یې ووه، ډېر انسانان یې مړه کړه، بیخي په زرهاوو انسانان یې مړه کړه. نو دغه د بلوا د اوبه د کال
یو کیسه وه. دا کال چې د اوبا کال ویل، او هغسې اوبه چې زه خپله د دې یو کال یم بیا افغانستان ته نه ده راغلې هغسې اوبه په هغه شکل باندې. په هغه وخت کې په دغه هم خلک نه پیدا کړي. د کولرا مرض دپاره ډېره ښه دوا شته چې سړی نه مري. محض دغه مالګو برس سره ګډ کړې اوبه چې ور واچوې تر هغو یې څښې، د وجود اوبه کمې نه شي نو بس سړی نه ځینې مري. نو په هغو شپو کې دغه هم خلک نه په پوهېدله خلک. دغه هم نوز دا ده. دا ټیم هم دونې مخته نه و تللی. نو دا د اوبا د کال یوه لنډه کښینکه خاطره وه.